د ګورنمنټ ډیګري کالج وانه د ستونزو په اړه د کالج انتظامیې لخوا سیمینار را جوړ کړی شوی چې پکې ګڼ شمېر زده کوونکو او نورو خلکو ګډون کړی دی. د سیمینار ګډونوالو ته پرنسپل امیر نواز د کالج ستونزو په اړه بریفینګ ورکړی او ویلي دي چې په 300 کناله ځمکه کالج جوړ شوی دی او په دې کالج کې د 13 تدریسي کارکوونکو په ګډون 1 کسان کار کوي، خو د بدقسمتۍ طالب علمان د داخلي وروسته کالج ته کلاسونو دپاره نه راځي. اوس داسې وخت راروان دی چې دا ناقل ټرینډ اتوماتیکلی خپل ختمیږي، ولې دا کوالټي ایجوکیشن چې دا شی وڅي چې یو ژوندکی چې څو پوره په خپل ټاپکس باندې په خپل سبجیکټ باندې پوه نه وي او بور یې نه وي، دا را دای پاس کېدای نه شي. میږه خپل دا وړکي یو خو مو خپل سوچ پې کړی دی چې دغځي ته میږه ورورې تیار کړي چې دی ریګولر شي او د انرول سټوډنټس دا غاو کو چې 70% حاضري هم پیرا کو دا ټیچر چې کوم سبق ورته یي دو دم راوي چې اکارډینګ ټو سلیبس هغه چې کوم ټاپک ته هغه پاس کوي هم فیل کوي وي. او بل یو کم ان ریکوست دی چې څومره سکولینه دي لکه دا میږه یي چې دا فیډینګ سکولز چې کوم دي دا یو نرسري دو د میشته د پروډوس کوي دغه وړکي چې بیس بنیاد مضبوط وي، سټرانګ وي، پوخ وي، دا بیا میږ مخشه چلاولای هشي چالیږي ها او پاکستان کې کوټه یونیورسيټي کو دیتا مسله مسایل ډیر کم وي. بل اړخته د کالج طالب علمان وایي چې د هاسټل، ترانسپورت او نورو سہولتونو نشتوالي او د ښه ماحول نه لرلو له وجې طالب علمان کالج ته نه راځي او زیاتوي چې دوی خپلې غوښتنې د کالج انتظامیې او حکومت ته وړاندې کړي خو تر اوسه نه دي حل شوي. دلته په هاسټل کې میږ سره په هاسټل کې دا مسلې دي، میږ سره په کالج کې دا مسلې دي چې هاسټل کې بجلی سیسټم غا نشته او هلته کمپیوټر لیب چې کومې دي لیبارټرۍ دغه ان فنکشنل دي او ورسره هلته میږ سره نور هغه ډېره مسلې دي. میږ سره په کلاس کې 2 کسان دي، خو کیدای شي راجسټر ډېر کسان وي او میږ ته ریګولر کلاسونه واخیستل شي. میږ ته چې بایو، فزیکس، کیمستري، انګلیش، اردو، مطالعه قرآن، اسلامیات میږ ته دغه سبجیکټ ویلل شي او میږ ته په هغه کې دغه چې میږ نمبر کم درسي میږ دا مسله د غاټه د فرست ایئر کلاس سټوډنټ یم او د میږ سره چې کوم دی په فرست ایئر او په سیکنډ ایئر کې چې کوم دی ایډمیشن شوی دي دا د میږ سره تقریبا په 100 نه زیات ایډمیشن شوی دي په فرست ایئر کې او په سیکنډ ایئر کې. ایډمیشن صرف شوی دی او کلاس ته چې کوم تعداد د کاسون نرسي انرولمنٹ هغه صرف په فرست ایئر کې 10-12 کاسون نرسي او د سیکنډ ایئر صرف 2 کاسون دي. د میږ سره چې کوم سټاف دی ماشاءالله ریګولر سټاف هم دی او ډیلی ریګولر کلاسونه هم لاګي، خو دغه باوجود بدقسمتي دا ده چې د میږ سره سټوډنټ نرسي سټاف موجود دی، د هر سبجیکټ 3 لیکچرون موجود په کالج کې، خو بعد دا بدقسمتي ده چې میږ سره سټوډنټ نه درمي. پرنسپل امیر نواز وایي څو ځله یې کوشش کړی چې په کالج کې د طالب علمانو منظم کلاسونه یقیني کړي خو د طالب علمانو د عدم دلچسپۍ په وجه پکې کامیاب شوی نه دی. د قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان نه ملګري رپورټر نورعلي وزیر سره حضرت یوسف، وحدت نیوز، پېښور.